ترسو پوری ودی او پده کې جذبه د راوي حیدونی راغلی او دی یو شوی نی دی متحد شوی نی دی متفق شوی نی د دې قوم تقدیر نه بدلیږي. نزس تاسو د دې راتلو ډیر شکریا ادا کوم او د دې نوجوانانو دا چې کم مرګري زمونږ دارونه دی دا تنظیم جوړ کو او څوک دا تحریک چلی دی ته خراج تحسین پیش کوما او ان شاء الله تعالی مونږ به دې سره شانه بشانه چې کم دین ولاړیو او تاسو نن به زمونږ صرف واحد دا یو مطالبه را دا غوښتل دي چې تاسو وای دی کې دا تنظیم د چانه دی که مثلا یو کس دا وی چې وای دا تنظیم هو د پلان کې دی دا پلان کې نه دی دا زماره دی علاقه د یو غریب نه غریب او د مالدار نه مالدار د هر خاندان او د هر نسب والا او د هر رنگ والا د دې علاقه چې سور خلق دي دار دي تنظیم دی دار دي چې کم دینو تحریک دی دی به دې کې شرکت کوي دی به مونږ ته نشاندهی کوي او دی به ودرېږي ان شاء الله تعالی او د معاشرین چې سوره بورانی دا به ختمو ان شاء الله تعالی مونږه تاسو به عزم کو مونږ به اراده کو او ختمون کې دی الله تعالی دی دا تنظیم چې کم دی نو دا مونږه تاسو دا سوره مرګرو چې منډه تړلواره دی مقصد داري چې دا برونو دی کې بهر کار چې کم دی هر فیصله غو د شریعت موافقي او د شریعت نه مخالف چې سوره قدمونه سو اوچتي نو دا غیب ان شاء الله تعالی مونږ صد باب کو پدې کې او تاسو مونږ سره متفق یې کنه څوک دې لپاره متفق دی بایلا سوچت کې بای دا په داسي طریقه باندې چې ګوریدانا چې سباله مثلا د سخت زیراغي او بیا به یو مرګري وي چې راوستي وسره دی پوي شي نرورا دا به ان شاء الله زمونږ تاسو متفقه د دې کلی او د دې علاقې زمونږ د شرجانا چې کومونه دي د دې ټول علاقې به ان شاء الله تعالی دا مصممه اراده چې بای موږ ان شاء الله تعالی خپل فیصله هغه د شریعت مطابق کو او د خپل علاقه کې به ان شاء الله تعالی شریعت نافذ کو وسه زمونږ اساسو دا مجلس د شریعت مطابق شروع شو تلاوت د کلام پاک مو پکې وکړو اوس د تنظیم مختصر غندردی د تعارف د پاره او د دې چې کوم ایجنډا ده زمونږ چې کوم منشور دی د دې مرګرو دا غي د پاره خپل رور مخلص نوجوان بدر منیر هغه ته درخواست کوم چې غراشي او مختصر الفاظو کې چې کوم دینو د تنظیم هغه اغراض او مقاصد او تعارف ستاسو وړاندې چې کوم دینو هغه ذکر کی بدر منیر بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما د کلی د تپې او د لری وړاندې ځایونه راغلي ملګري امزولو مشرانو کشرانو ملمنو قربانو ټولو ته په جمع هرکلی وایو د زړه د کومې نه هرکلی وایو او السلام علیکم. څنګه چې مولانا صاحب سرسری خبرې وکړو مو او تفصیلي خبرې به انشاءالله مولانا وزیر صاحب وکړي تاسو ته په چونکې د هر وخت سره د هر وخت د مسلو مطابق خامخا یو ټولګي یو جماعت یو تنظیم په کار چې د هغې مسلو مخنیوي وکړي په دې نیت باندې راپاسېدل دي راجمع کېدل دي یو ځای کېدل دي یو د یو بل ملاتړ جوړېدل دي دغه سوچ او دغه فکر راغستی او راوستی ستاسو خواله ستاسو درله د هر چا خواله د هر چا درله به ځو انشاءالله په جمع په شریکه به دا مینت او دا تنظیم مخکې به وځو او دا خواري به کوو چې د یو بل ملاتړ جوړ شو د امت محمدي خدمت وکړو. تنظیم نوم تاسو ته په فلیکس باندې واضح دی چې دعوت الحق او حقوق العباد دعوت الحق دپاره زموږ تبلیغیان ملګري درس او تدریس سره ټچ کم ملګري علما کرام مشران کشران همزولي دي لګیا دي شپه او ورځ محنت جاري کوي. که چېرې 100% مونږ یا تبلیغ سره یا درس او تدریس مدارس سره ټچ شو نو بیا د یو تنظیم او د یو تحریک اجت نشته چونکې دا نه خو زما په خیال ممکنه خو دا الله دې وکړي چې وشي خو لا وخت پې نه راغلی الله دې راولي په موږ باندې هغه ګلې ګلزار وخت هم الله تعالی موږ لیدل نصیب کړي چې ټول امت محمدي تبلیغ سره او درس او تدریس سره ټچ نه خو به تنظیم ته اجتي نه به تحریک ته اجتي نه به د یو کس خلاف یا د ادارې خلاف را یو ځای کېدو ته اجتي چې موږ ودرېږو او د چا حق د چا نه په زوره یا په احتجاج یا په مینت واخلو.
بیا خو به ان شاء الله هیڅ داسې نه خو چونکې فی الحال داسې فضا نه ده قایمه شوې نه ده جوړه شوې نو د دې وجې د دې تنظیم ضرورت ډېر په اشد طریقې سره محسوسېږي زما په خیال هر چا ته به محسوسېږي نو د مولانا صاحب خبره د تنظیم کې شمولیت او دې لپاره راپاڅېدل په دې نه چې دا د پلان کې دی دا د پلان کې دی دا د پلان کې دی پلان کې تنظیم نه دی دا ستا د هر ناس ملګري د ولاړ ملګري په کور کې د موجود ملګري په دې ځای کې د حاضر او د غیر حاضر دا د هر چا تنظیم دی هر کس ته په دې کې راپاسې ملاتړ دي جوړ شي په دې جذبه باندې چې زه د امت محمدي د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقو سره ولې زموږ پیغمبر د چا خدمت نه کړې د چا په د حق د پاره پاسېدل نه دی کړېدل نه دی خپل مبارک وجود یې چې کوم دی نو په تکلیف کړی نه دی د امت د حق د پاره د امت د پلا د پاره د امت د خدمت د پاره بیا چې ورپسې راشو خلفای راشدین ته نو صدیق صاحب نه کړی ولې دا خدمت داغه په طریقه وځو عمر صاحب نه کړی که چېرې ما ته په کور کې دننه جانماز غواړو مصلی غواړو یا د جماعت په ګوټ کې جانماز مصلی د ټولو نه بهتره او اعلی کار دی خو صرف دا کار نه دی چې موږ به صرف په دې کې عمر د شپې تهجد ولې نه کول چې د شپې د مدینې په کوڅو کې به ګرځېدو د دې لپاره چې که چاته تکلیف وي زه هغې لپاره څه د فلاح څه د خدمت کار انجام کړم په کمې بیشه د الله معافي کې مات ګل الفاظ دي که د چا څه دلزاري کېږي نو په اډوانس کې معافي معذرت غواړم خو راپاڅېدل دي د یو بل ملاتړ جوړېدل دي او دا خبره دا کار په غټه سطحه مخکې بودلل دي چې که په یو علاقه کې په دې ځای کې په بل ځای کې په هر ځای کې یو فرد واحد سره زیاتی کی ګوره مونږ تاسو وینو چې ته د بجلی خلاف التال شي نو هغه ولې اعظم استا اجتماعي مسلې چې ته انفرادي د چا لپاره التال لري چې نن پلان کې ځکه پولیس والا زموږ د پلان کې رور مزدوري راته چې 200 روپیا زما د کلی د مزدور ټوله دیالي دا هغه یو پولیس کابا اس په پیسه پرچا ورکړي دا 1500 روپیا د پیسه غسري ولې دا غره لپاره موږ را پاسې لري په کار خو نه را پاسې ځکه چې دا غواړي مسله ده د یوازې مسلو لپاره دا تنظیم جوړېدل دي را پاسېدل دي که یو انسان ته یو مسله یوازې راپېښه ده ټیک په هغه سره را پاسو ملاتړ به جوړېږو که هغه مسله هغه ته د ادارې نه ده او که د یو د وخت د پیرغون نه ده ټیک په دغه خلاف ودرېږو اول خو ګوره د وخت حقیقي پیرغون چې کومه هغه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې الله لېږي نو ولا په نرمۍ سره دعوت ورکړه اول هغه اصلاحي دعوت ورکول دي د علماو د خپل تبلیغي وروڼو مشرانو په برکت سره چې هغه اصلاحي او په نرمۍ دعوت ورکو که د نرمۍ د اصلاحي دعوت نه مني نو په جمع به راپاسو دغه خلاف ودرېږو دغه ادارې خلاف ودرېږو موږ یوازې د پولیس کاکا خلاف نه یو که یو ګاډي والا د چا نه سیوا کرایي اخلي دا هم د وخت مسله ده که یو ګاډي والا سره زیاتي کېږي دا هم د وخت مسله ده که یو ځای کې زما د کور کلي غریب سړي ته د علاج سہولت په وخت او صحیح طریقې سره نه ملایږي دا هم زموږ مسله ده خو ما ته د هغه لپاره چې د احتجاج نه کړی ولې دا هغه یوازې مسله ده که یوازې په یو ځای کې زما ورور به کړېږي هغه ته به یو خوا د وینې ضرورت دي ډاکټر به بزیري وکړي چې له دوه را به وینه برابر که دننه وشي نو د دې لپاره هم راجمع کېدل چې د تنظیم بنیادي خبرې دا چې موږ تاسو نوجوانان د وینې دپاره هر ټیم حاضري موږ سره په ګروپونو کې او په رابطو په شکل کې موجود دي چې څه ټیم هم چاته که غریب دی او که امیر دی د وینې ضرورت کېږي خو چې هر ټیم حاضري هغه بیا د غریب په دینه انفرادي خبره وکړو د امیر نه د امیر خو د لشلو په واسره چې الحمدلله چې الله پاک په فضل کړي نور دې په الله کې سره زموږ اساس ټولو چې کم نادار او غریب طبقه راغی لپاره موږ د مالی تعاون भरपूर کوشش کوو خپل موږ چې کوم خصوصي ملګری موږ پاغي باندې افتوار سو پیسې کې چې راجمع کوو نو بای چې د چا په چم گاوند کې کم ځای غریب دی نادار دی کمزور دی هغه ته د علاج ضرورت هغه سره زیاتی کېږي هغه لپاره قانوني کاروایی کولی موږ به ان شاء الله موږ نه تاسو د موږ نه مطلب زما تاسو ټول موجود مراد دی ټول به شریک را پاسو هغه سره مالی معاینه چرچا سره واسه کېږي نو کوو یو کس په منتخب ګزار لمشر چې هغه سره مالی امداد لپاره راجمع کوله او هغه سره هغه لشلو به امداد وکړو او چې نه هغه سره قانوني کاروایی پکار ده نو ټیک په دغه لپاره منډې وکړو د یوې ادارې خلاف پرمن احتجاج کول دي که د یوې ادارې باندې پرشر راوستل دي که هغه تاړه ده که تحصیل دی که د هسپتال ډاکټر دی که کمپاوډر دی که د وخت پیرغون دی که نمرود دی دغه خلاف په شریکه راپاسو ودرېږو به د خپل کمزورې او د خپل بېوسه رور باندې د معاشرې د انفرادي خلکو د حقوقو تپوس وکړو دا تنظیم په دې بنیاد جوړ شوی دی سما د ګوډې خبرې ما وکړې څه خبرې موږ په دې بینر لیکلي دي تفصیلي خبرې به مولانا صاحب وکړي خو د دې لپاره راپاسېدل دي چې د امت محمدي د په طریقې کار د عمري د عثمان د علي د صدیق صاحب د عمر ثاني د دې ټولو خلفای راشدین د اکابر علما په طریقه بیان کړی شوي وضع کړی شوي طریقو باندې موږ د یو بل د خپل معاشرې د خپل رور باندې د مسلمانانو د ټول امتو خدمتګارو او ملاتړ جوړ شو نو باید د دې لپاره تفصیلي خبرې ودا سره مولانا صاحب کې ما په خپل ماته ګډ الفاظو کې تاسو ته خپل منت زاري وړاندې کړو چې موږ سره نه د کار سره د الله د رضا لپاره د محمد صلی الله علیه وسلم د طریقې کار مطابق ملګری شي ملګرتیا وکړي مرسته وکړي او د دې لپاره سبا نه بل بیا بل یو مشورې په تور میټینګ پالتا زمونږ د کور د پاسه چې کوم مدرسه راغی کېږي ان شاء الله نشي کوم خواهشمن ملګری بلکې ټول ګر الله تعالی دا جذبه دا خواهش پیدا کی چې راشي او موږ سره خپل هغه شرکت او
ملګرتیا ظاهره کی په لیک کې را سره خپل ځان ملګری وګرځي نو موږ به نور شکر ګزار یو الله تعالی به ډېر اجر ورکړي ځکه چې د یو سات د یو مسلمان رور بای په خدمت کې پاسېدل باندې الله تعالی د 100 کالو قبول شوي اعتکاف اجر ورکړي نو بیا د یو غړی د اعتکاف اجر زموږ تبلیغي ملګری او علما ملګری بیانې چې څومره ډېر دی نو د خپل رونو بایګانو په خدمت کې را پاسېدل دي یو بل ملاتړ جوړېدل دي د کمزوري او د نادار طبقې چې کم دی نو د حقوقو تپوس کول دي که انفرادي او که اجتماعي که اداري نه که د فرد واحد نه نو پس په یو مات ګډ شعر باندې به ستاسو نه عزت والم تفصیلي خبرې علما زموږ مشران موجود دي هغې به وکړي چې وایي تیر به خزان شي ګل به ونیسي ټول باغ چمن به بیا سره ودان شي تیر به خزان شي ګل به ونیسي ټول باغ چمن به بیا سره ودان شي خو لږ د وینې لږ د مینې لږ د خپل وروروالی او بخور غواړي والسلام ماشاءالله زبردست مونږ ته بدر وایي زمونږ د دې معاشرې یو عکس یو ترجماني وکړه او ورونو دا زمونږ تاسو دې کې سپینګیري هم دي د دې سپینګیرو زمونږ تجربې هم ډېرې دي دي عقلمن هم ډېر دي دي به مونږ ته لار ښیي مونږ کشران به دې پسې روان یو او دا نوجوانان الکان د منډې ترړې دپاره دي خو دا مشران به ورته ګورې لار ښیي نو باید دی کې نوجوانان مرګري هغې چې کومه جذبه ده کم را پاسېدلي دي خو دې یوازې نه کېږي تاسو به دا مشران دې ته لار ښیئ او دې نوجوانانو سره به روانېږئ د دې وجه نه دې مشرانو کې مونږ سره ګل لالا دار د په زیر صدارت کې چې کوم دی نو دا مجلس روان دی عیسی خان کاکا دی هلکانو سره چې کوم دی نو منډې ترړې الله تعالی دی د داغه سعی چې کوم دی نو په اخلاص سره قبول او منظور کړي خدای دې اخلاص ورکړي او دا مشران دی خدای زمونږ په سر باندې د دې سورې قائم دایم ساتي اوس د نوجوانانو زمونږ چې کوم یوت کونسلر دی حافظ زاهد صاحب د دې علاقې تاسو ته پته ډېر خدمت کوي د قرآن په شکل سره د نوجوانانو د ماشومانو هغه چې کوم دی نو تربیت کوي په مدرسه کې نو یو قسم له مربي دی او استاد دی نو هغه به ان شاء الله تعالی د دې نوجوانانو د سوچ ترجمانی کوي هغې ته درخواست کوم چې مختصر غوندې یو څو خبرې چې کوم دی نو د نوجوانانو ته پیش کړي حافظ زاهد صاحب یوت کونسلر ویلیج کونسل شیخجانه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ټول ناول حضو دو مولانا محمد وزیر قریشی صاحب استاد محترم مولانا بشیر صاحب و بدر منیر بھائی اور دی چې کم نور ملګری دی شکریہ ادا کوم چې دې سره زموږ د معاشرې دپاره د علاقې دپاره نوجوان نسل لپاره یو فکر پیدا شو او د هغې دپاره دی د خدمت په جذبه باندې راپاڅېدلو د ډېر شکریہ ادا کوم او بل د شیخ جانا نه چې کوم ملګري راغلي د تشریف راوړی جواد زمان صاحب دی او دا شان نور ملګري نو ټول ته په دې مجلس کې هرکلی وایم عزتمندو قرآن کې الله تعالی فرمایي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر الله تعالی ما تاسو غوره امت ګرځولې د دې لپاره چې تاسو ووځئ خلکو ته د نیکۍ طرف ته رابلل وکړئ او د بدۍ نه منع کول وکړئ تبلیغ چې دی عزتمندو دعوت د اصلاح دعوت الله دعوت د الله لارې ته ورکول دا صرف دا نه دي چې ما ته به صرف امامت پکو یا صرف درس پکو یا به صرف بستره کړو یا مثال بل